حافظ محمد چې نږدې په 11 جریبه ځمکه یې لوبیا، کچالو، بینډۍ، بانجان او بېلابېلې میوه لرونکې ونې کینولي وای. که خوست کې د موسمي سبزیو او میوو لپاره ساړې خونې جوړې شي، د دوی سبزي او میوې به خوندي او خپل اقتصادي ارزښت به یې ساتلی وي. نوموړی وایي کله چې د سبزیو او میوو وخت راشي، د دوی کرکیله په نه بیه پلورل کیږي او ګاونډي هیواد پاکستان ته صادریږي، چې وروسته بیا همغه سبزي او میوې په افغانانو باندې 2 برابره زیاتې پلورل کیږي. خرڅېږي نه، موږ ته هم تاوان دی، ملت هم تاوان دی. په وخت ساعت سره چې دی به ډېر جګ شي، بیا د چا واس نه ورته راسي چې بیا یې وخوري. بیا همدغه لوګان بېرته په موږ باندې خرڅېږي، پاکستان ته چې په سړو خونو کې ایښودل کېږي، بېرته موږ ته راکول کېږي 2 چنده 3 چنده جګ په موږ نه خرڅېږي. نو دا زموږ ستونزه ده، موږ د غوښتنه ده چې موږ دپاره باید سړې خونې جوړې شي. دغه میوجات ټول دی ځي په ځي کې په وخت ساعت سره بیرته زموږ ملتوالو ته هیوادوالو ته وړاندې کړي. د دوی دپاره هم ګټې وي، د ملت دپاره هم ګټې وي، د دولت دپاره هم ګټې وي. هاخوا بیا د زراعت ریاست مسؤلین ډاډ ورکوي چې دوی ته د ورکړل شوي بودیجې په تصویب سره پلان لري چې خوست کې د سبزیو او میوو لپاره سړې خونې جوړې کړي. سړکونو موږ په روان کال کې پلان لرو. سړکونه موږ پیشنهاد کړي ده وزارت مقام ته، او تر اوسه پورې بودیجه نه ده اعلان شوې، هغه کومه اکتشافي بودیجه چې ده، نو امید ده چې هغه په هغه کې موږ ته راته منظوره شوې ده چې سږ کال دپاره یې راته راکړي. خوست چې د اقلیم له پلوه یو زراعتي ولایت ګڼل کیږي، زیاتره خلک یې په مالدارۍ او باغدارۍ بوخت دي چې د ژوند ځینې اړتیاوې له دې لارې پوره کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان د یوه هیواد اقتصادي برخه تر ډیره په زراعتي او صنعتي برخه پورې تړلې بولي.